فطرتن هر چا کې بد خویم شته او ښه خویم شته. انسان چې پیدا دی دواړه خویونه پکې شته، خو چې کم په ده کې ښه خوی دی چې هغه وله ښه پوره کمال ته ورسوم او دی په ښه خوی باندې منور کم او د ده په وجود کې دا ښه خوی راشي. دغه خوی چې کم د انسان بهترین اخلاق دی چې د رسول الله مبارک هغې له لیږلی دی په انسان کې راشي، باس دی به ټیک ټاکي، د ده به مور سره، د پلار سره، د رور سره، د ښځې سره، د بچو سره سیسټم برابري، ګاونډي سره به سیسټم برابري، دته به هېڅ ټینشن نه، دته به پریشاني نه. دا پریشاني مونږ ته د څه د وجې نه راځي؟ د بد اخلاقو د وجې نه. ګاونډي بد اخلاقی نو سړی په پریشانۍ کې پروت، ښځه بد اخلاقی نو خاوند په پریشانۍ کې پروت دی، بچي بد اخلاقی نو ټول کور په پریشانۍ کې پروت دی، مور بد اخلاقی نو ټول انګیندې او زامن په پریشانۍ کې پراته دی. د دفتر مشر چې کوم افسر دی هغه خوی خرابي، ټول دفتر ګډوډي. یو کلاس فور چې کوم پی ان ورته مونږ وایو که د هغه خوی خرابي نو ټوله محکمه خرابه ده. ښه خوی چې راغی بس د صحابو ته حضور پاک دقه بهترین خوی نه خولي او په هغې دی داسې برابر کړي چې په خدای قسم ټول صحابه یو بل سره لکه د رونو په شان په زندګۍ کې پراتو. نه د ښځو ټینشن و، نه د بچو ټینشن و، نه د استاذ ټینشن و، نه د شاګرد ټینشن و، هېڅ پریشاني نه وه، خوشحاله خوشحالي به وه. اوس خو مونږ له چې څوک راځي، څوک وایي دعا راتاو که دعا وکړو، او څوک وایي یاره دوا راتاو که پریشاني ده. مونږ وایي زه بس ټیک ده، خو چې تپوس دی که څه پریشاني ده همدقه یي. څوک د ښځې نه فریاد کوي، څوک د زامنو نه فریاد کوي، څوک د ګاونډي نه فریاد کوي، او دوکاندار د خپل نوکرانو نه فریاد کوي یاره څوکم. نوکر د نیک نه فریاد کوي، زمیدار د مالک نه او مالک د زمیدار نه. دا ټول ولې اخلاق ښه نشته، بد اخلاقي روانه ده. په خدای حضور پاک راغلی دنیا ته دی له دې دقه مقاصدو کې یو غټ مقصد دا دی چې خلکو ته خشته خوی وښیم. ورشئ د صحابو نقشې وګوره، د اول نه اخره پورې نقشې وګوره، اسپم نو هر څه به برابر او که معمولی بس اخوا دی خوا رالل نو حضور پاک ته به رجوع کړه. پیغمبر مبارک به ورته په یو سیکنډ کې په یو منټ کې مسله ختمه کړه. دوه صحابه په جومات کې ناست دي، یو حضرت کعب دی، یو عبدالله ابن ابي حضرت دی. په جومات کې د یو کس په بل باندې قرض دی، قرض کې سره په خبرو کې تیز شو. خلک د یو بل نه قرض غواړي که په جومات کې هم قرض غوښتی شي، سر خبرو کې تیز شو، خبرې تیزې شوې. حضور پاک د عایشې بي بي کوټه کې جومات ته نږدې وه، دروازه هم جومات ته وه، هغه دا اوازونه واورېدل. پوه شو چې دا خو کعب د دې عبدالله نه خپله قرضه غواړي، ابه یا ورته نیټه تی غواړي یا بسي یا بسي یا سي. ګوره اوس دقسې راووت په دروازه کې، وی ای کعبه نیمې ورته پرېږده، ګوته یې ورته داسې کړه، نیمې پرېږده. هغه وی د الله رسوله نیم قرض مې ورته پرېښود. بل ته وی ورشه هغه باقي نیمې وله ورکړه. وی صاحب دا دې لاړم باقي نیمې ورکړې، خبره ختم، په یو منټ کې خبره خلاصه شي. او فرمایي حضور پاک هم ستا په چا باندې قرضه ده، نیټه را غواړي ورکه نیټه، او که هغه سره نی نو پرېږده ورته، یا ورته څه کمې کا، خبره خلاصه شوه. دته هم وایي چې قرض غواړې په ښه طریقه غواړه، په کنځلو مه غواړه، په جګړو مه غواړه، په ښه طریقه. لیکن هغه بل ته هم وایي چې تم په ښه طریقه ورکه، ټال مټول مه کوه. نن موږ چې قرض غواړو هم نو په کنځلو په سختۍ غواړو، خو لا قرض غوښتل ګزاره کوي، خو چې چاله دې ورکه واه 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 بس د مور پی شو. نن چې ورته دا دې وویله هلکه دا پیسې راکړله در به کم که نه، او چې در نه راشي او غواړي ده نه نو خو دا ته بیا دا چینګه خوله ګوره، خوله به درته کوپی کړي، نو ښځه بچي نه نو یې نو قرضدارې به تنګوي، او ته مې وروره په چا مېړه نه خطه او تاله رالم ما سره لږ امداد وکړه او دغه ټانټې خرڅومه، او دغه ټانټې په سلو کسو خرڅوي،
او دا در کوم او دا در کوم او دا در کوم. نو چې 1,000 روپۍ ورکې هغه نیټه راشي خلک ورته 2-3 ورځې وګوري ورشي هغه پیسې راکړه در به کم که نه نیمې به کله راکې خو چې څنګه دغه نیمې خلاصه شو داسې به دا نورې نیمې هم خدای خلاصه کېږي قرض ورکول نشته بد اخلاقي شروع په هغې جګړه شروع چې ډزې پکې وشي په هغې ورشي پټۍ ته ونیسي ډزې پکې شروع شي په هغې ورشي موټر ته ونیسي جګړه جوړه شو په هغې کې ته زوی وتښتئ داسې هم پکې ډېر شوي دي رور ته وتښتئ برمته وتئ دا برمته کې جګړه جوړه شو ولې قرض مې ورکړی ځکه خو زمونږ دا یو مقوله ده د عربیانو هغه څه وایي قرض مقراض المحبت مینه قینچي کوي وایي مینه ختمی ورکې به ښه او ورکوي قرضداري له بلکل ښه خبره چې ورکې خو چې قرضدار یم ته څنګه عمل کې په سنتو چې هغه هم بیا په سنتو عمل وکړي او خپل شی واپس کړي په خدای نن ډېر زیات حالات خراب خصوصا په دې پراپرټو کې ځمکه در باندې خرڅه کړي هلکه دا مې در باندې دا راکړه دا ځمکه راله راکړه پیسې به کله راکړي په 1 کروڑ روپۍ پیسې 6 میاشتې پس دیم د 15 لکو په 1 کروڑ خرڅه کړي دا هم داسې د خدای دپاره نه کوي دته هم پته چې شی د 15 لکو دی او 40 لکه ګټم شی د 1 لکو دی 10 لکه مفتو کې ګټم او 6 میاشتې به د نیټه شي که نه 6 میاشتې پس یو پسې ورشي پورې جرندی سړی بیا نه سړی څه شو یاره په هغه په یو قرضداري راځي خو پته نشته کړی وړی نن دلته شپه سبا په کشمیر کې بل په کراچۍ کې یو ځای بل دی چې لټې نو په هغه د ده په شان د سوونو خلکو کورونه پورې بیا په جرګو پسې ګرځي یاره جي دغسې ما نه خو ځمکه ورکړه هغه خو انتقاله خو یې را خرڅه کړې ده او دغه زما نه پیسې نیولې دا نن سبا پردو پیسو ته خلکو او په سودونو ګورې یاد ساتئ سودونه څنګه دي ګاډۍ والي د بل نه هلته پیسه پې پورې ده شوروم کې به ګاډۍ والي د بل نه په 100 لکه روپۍ په نغدو به هم په هغه شوروم والا په 15 لکه خرڅ کړي په قرض یې په 100 واخېسته او په هغه شوروم والے په نغدو په 15 لکه خرڅ کړه 15 لکه پې د هغه پاتې شوې په قسم دی چې سود دی ده ګناه ده نشته نبوي اخلاق د پیغمبر تعلیمات نشته په دې عملو کې کم خوره که نه پردې حق ولې په ځان پرېږدې قبر ته او قیامت ته پردې حق ولې وړې لږه وخوره که نه کمبخته موټر مه ګرځوه که نه په سایکل وګرځه موټر کې مه ګرځه که نه بنګله کې موسه په کچه کور کې اوسېږه که نه خلکو سره سیالي ولې تربور سره کوي نو هغه خو محنت کړی دی هغه زوی خو تعلیم کړی دی تجارت کړی او ته دغسې ناستی دی یو بل نه په دغه دوکو داکو باندې پیسې راغونډی ګناه ده په خدای قسم ګناه نو قرض به ورکې هم ورکه خو وګوره و دې سړي ته وګوره هر چا باندې نن سبا مه ورکوه او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې ته قرض هغه سړي له مالک له ورکې په ښه طریقه ورکړه مه تنګوه هغه سره ظلم مه کوه هغه سره زیاتي مه کوه نیټه دې راله د نیټې نه مخکې به خپل شی تیار کړه جنګ به ختم شي اسبني رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر نه اوښ واغېسته اوښ واوره په قرض یې ترې واغېسته هلکه راوله اوښه چې کله زه مدینې ته لاړ شم اوښ راوله حضرت جابر وي هغه اوښ مې نه خوښه په لاره ته د تلو وی نو په یو سفر کې روانو وی ما به وهوس اوښ د تلو نو وی شاته نه رسول الله مبارک را روان دی ما ته وی جابره ولې مې د الله رسوله دا اوښ مې ستړی شوی دی او که څه بلا پې شوې ده د تلو نه دی وی واګې ټینګې کړه مې واګې ټینګې کړه وی شاته نه حضور پاک په چوکه باندې داسې لږ غوندې وه وی چې وی و داسې طاقت پکې پیدا شو چې د ټولو څارونه مخکې روان شو وی بیا د پیغمبر علیه السلام د اوښې نه مخکې کېده ما به بیا راښکه چې د حضور پاک د اوښې نه مخکې نه شي وی ما ته وی جابره اوښ خرڅې بې پیسو ستا دې وی نه خرڅې ما وی یو پسو په دې وی د ما شو اوښ یې واغېست وی چې کله لاړم جومات ته حضور پاک ناستو ورننوتمه اوښ مې بوته چې اوښ به ورکړم او پیسې به راله حضور پاک راکړي وی ما ته وی د اول خو 2 رکعته لمونځ وکړه کړه جومات کې 2 رکعته تحیت المسجد یا تحیت السفر 2 رکعته مې وکړل وی ما ته وی اوښ مې چې پسو خرڅ کړی هغه شی یې راله راکړه
وی چې ریکه راله او زه روان شوم قیمت مې واغېسته د هر شي شکل کې خو قیمت مې واغېسته وی چاته وی چې جابر ته آواز کا وی ما وی چې اوښ راته جوړ واپس کوي او زما ډېر بدي شو هغه اوښه ډېر مې بدي شو ما وی حضور پاک خو ځان نه دا دی خو چې یو مسکین مسافر له به یې ورکوي که نه اوښ راته جوړ واپس کوي وی ما ته رسول الله مبارک وی جابره دا اوښ دې واپس واله پیسې هم سته او اوښ هم سته دې ته قرضدار یې پیسې هم سته اوښ هم سته دقسې د بچو سره خوي مینه محبت حضور پاک مبارک مونږ کوو داسې ماشوم راواغېسته او ماشوم یې ښکل که یو بانډیسې راغی وی د الله رسوله ده ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا ما خو اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی دا بانډیسیان لږ دړنه سخت دي رسول الله مبارک وفرما چې ستا دړنه خدای رحم ایستی دی نو زه خو یې پکې نشم اچولی دا خوله کې رحم راشي په ماشوم نو ماشوم ښکل کي حضرت حسن او حضرت حسین دین وسیو دواړه ماشومان را روانو جومات ته رالل او تیندکونه یې خوړل دغسې رسول الله مبارک په منبر ناست و تقریر یې کو دوی تیندکونه خوړل چاته یې ویلي هم شو کنه چې دا ماشومان راوچت کړي صحابو ته یې ویلي شو څه بده نه لیکن حضور پاک په خپله د منبر نه کوز شو دواړه ماشومان یې غېږ کې ونیول یو یې په د یو پتون کېښود او بل یې په دا بل پتون کېښود ځان ته یې رانږدې کړل وی دا دواړه ماشومان مې ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل وی ټینګ نه شوم ورکوز شوم روچت مې کړل څومره مینه د لور بچي د لور بچي څومره محبت او څومره مینه یې کړې دقسې مینه محبت د بچو سره د نوسو سره کوه نو قربانېږي به ده بچو سره ازادي مه کوه بچو ته کنزل مه کوه که ته ورته کنزل کې یو ځل دې وکړل دوباره دې وکړل بچو سره د ازادي شروع کړه نو بس بیا به دې په مخ لګي ګورې ښځې سره به داسې ازادي نه کې که ازادي دې ورسره وکړه قسم دې دا ښځه دې په مخ بیا لګي د اخلاقو زندګي تېره کړه بس کافرانو سره صحابه روان دي په یو لاره باندې د یمن د یو قوم مشر و ثمامه هغه روان دي عمرې له عمرې خو به د کافرانو هم کولې د جاهلیت په طریقه به یې کولې صحابه ونیوه ګرفتار یې هغوی پېژنده چې د لوی قوم مشر دی ګرفتار یې کړ مسجد نبوي ته یې راوست تېری وس د جومات یو ستن و هغه پورې وتړو قیدي دی کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې ثمامه د اسال زوی هغه مو نیولی صاحب راوستی م دی د ستنې پورې م تړلی داسې هر سړی به یې نه نیوه خو چې چا به د مسلمانانو سره او صحابو سره ظلمونه کړي چا به زیاتي کړي نو چې دشمن ونوینې خو دغه لوبې به ورسره کې حضور پاک وله راغی ورته کېناسته ما عندک یا ثمامه ثمامه لکې دې څه پراته دي څه سوچ دی څه خیال دی وایه هغه ورته درې خبرې وکړې وی د الله رسوله یوه خبره خو دا ده په زړه کې مې دا سوچ دی چې ان تقتلته که ته ما وجنې لکه ما به یا وجنې نو ګورې د وینې خاوند به مړ کې اونه که پرې کې بچي به راوباسي ما که مړ کې خو ختمه شوه نو وینه ولې تویې او دویم دا که ته ما وجنې نو ګورې د لوی وینې خاوند یم د قوم سردار میم وینه مې وړه نه ده ګورې تپوس پیدا نه کېږي دمکې غوندې شو او که چرته مال غواړې په مال مې پرېږدې وایه څومره چې غواړې زما قوم به اوس په اطلاع وکړم مال به راشي ځکه ډېر خلک نن سبا نیسي د مال د پیسو دپاره وایه او که مې خیراتي پرېږدې مفتو کې نو دومره غټ احسان به حاصل کې دومره غټه ښېګړه به وکړې چې زما ټول قوم به د غلامان به مطلب دا دی چې ډېر لوی احسان به وکړې تنعم علی شاکر ډېر لوی شکریه به دې ادا کړم یوازې زه نه زما ټول قوم به دې شکریه ادا کړي حضور پاک اسم ونه وی سارله بیا راغی ثمامه څه دې خیال دی ګور هر شي کې د رسول الله مبارک حکمت دی حکمت یې دا و چې د صحابو د اخلاق ووینې
حکمت یې دا چې موږ قرآن وایو دا قرآن ووري حکمت یې دا چې دا معجزات راځي چې هغه معجزات هغه وویني حکمت یې دا چې زما دین وویني چې دا دین رښتونی دی او که دا غلط دی ځکه جومات سنې پورې تړلی شوی دی ډېرو ډېر دعوتونه مو ورکړي د لړ دعوت ته نه ورکړي سبا بیا ترې تپوس کوي سماما ما عندکه څه دي څه دی خیال دی هغه ورته وایي هغه پرونی درې خبرې په درېیمه ورځ بیا رسول الله مبارک راغی وی سماما څه دی خیال دی زړه کې د څه پراته دي وی صاحب چې هغه درې مې کړي دي مقه دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر ګزار به دې شم زه څه کوې چې زما قوم به دې شکریا ادا کړي شاکر عظیمه طالبان پې پوهېږي تنوین وي د تعظیم او که پیسې غواړې څومره غواړې د ترازي او که مې وجنې نو بس صاحب وینه به توی کې نو بدل بدن اخیستی شي نو لویه وینه ده حضور پاک صحابو ته وی اطلقوا ثمامه پرېږدې ځه خیراتي مې پرېښود او دلته کې وجلې شو چې راشه دا به مړ کمه نور سرداران به ویریږي او زما صحابو ته بیا غږ نه کوي مال یې ته اخیستی شو لکه د بدر د قیدیانو نه چې فدیه اخیستله اما منا بعد و اما فداء قرآن شریف کې الله فرمایي پیسې به هغه دونه راوړه دومره پیسې موږ به ځان له جهاد له تورې والو لیکن حضور پاک دلته کې څه کوي وی ځه خوشې کې مفتو کې معاف کړه دشمن دی ګورې د قوم سردار دی په ګوتو ورغلی دی او پرېښود دې ته اخلاق نبوي وایي ته به دشمن پرېږدې خوشې به یې کوي چې لاس له دې راشي نه خو چې څنګه یې پرېښوده د جومات نه بار ووته نو نږدې یو باغ و د کجورو هغې کې چینه و هلته لاړ هلته یې ولمبل ځان یې صفا کړ او بیا د هغې نه پس جومات ته واپس راغی او د رسول الله مبارک مخکې کېناست او ګونټې ماتې کړې وایي د الله رسول ایمان راته ښایه مسلمان شو دا د پیغمبر د خوی اثر ښه اخلاق وکړه چې کمال دی په خدای که دا بل شي کې شته بس مسلمان شو او بیا ورته څه وایي وایي د الله رسوله وی قسم دی چې د دې نه مخکې ستا د مخ نه مې بل مخ زیات بدي نه شو ستا مخ مې ډېر بدي شو نن ستا د مخ نه محبوب مخ ماته بل نشته ستا د کلي نه مبغوث کلي ماته بل نو ډېر مې بدي شو په ټولو دنیا کې نن ستا کلي ماته ډېر محبوب دی ستا د دین نه مبغوض ډېر مې بدي شو ستا دین په ټولو دینونو کې نن ستا د دین نه محبوب ترین دین ماته بل نشته ډېر مې خوښ دی الله رسول زه خو عمرې راتلم ستا ملګرو ونیوم څه وکړم ویې لاړ شه وکړه عمره د اسلام په طریقه چلې وته خو عمرې له لاړ چې هلته لاړ د مکې مشرکانو ته پته لګېدلې وه چې ثمامه د قوم سردار مسلمان دی ټول قوم به اوس مسلمان کېږي چې هلته څنګه لاړ او طواف یې کو کافران پرې رالل ورته یې ویې لاړې بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښوده ویې نه بېدینه نه یم د رسول الله مبارک سره مې په یو لاس باندې ایمان او اسلام قبول کړی دی دین مې قبول کړی دی ښه دین او ګورې پام کوې ګوتې راوډړې ځکه مکې ته به د علاقې نه غنه راتله غنم وربشې روجې دا به د در علاقې نه راتلل وی پام کوې اوس به وي تاسو له غله اهله راځي چې رسول الله مبارک وی چلېږه که هغه وی راځي به که هغه وی نه یو دانه به هم درته نه راځي فوراً تابعدار شو د حضور پاک او بیا چې کلي ته لاړ ټول قوم خدای مسلمانان کړل نه ولا رسول الله مبارک بخاري کې کتابونو کې شته دعوت نه دی ورکړی چې مسلمان شي دی ورته نه وي چې کلمې شهادت ووایه دی ورته نه وي چې دوزخ ته به ځي دی ورته نه وي چې مسلمان چې جنت ته به ځي په څه مسلمان شو د حضور پاک او د صحابو په اخلاق ښه خوی استعمال که هر څه به ټیک ټاک کي نن موږ بد اخلاقه یو ایو کافر چا مسلمان که په مینتونو چې مسلمان شو او واپس را روانو وی راځه مانځله جومات ته ځو چې جومات ته راتل وی سپلی وباسوې ویستې وی دا ځان سره ونیسه مخکې ځو وی دا ولې عبادتخانه خو مقدس شی دی مونږ خو خپل عبادتخانې ته سپلی نه داخلولې او تاسو وی دا دلته خلک پټوي وی څوک دلته کافر شته نه نه دا د موږ مسلمانانو کې بعضې خلک یې هغې سپلی پټوي او سپلی واپس پورته واچولو د اسلام مې نرې پکار چې خلکو را په جومات کې د خدای په کور کې سپلی پټېږي وایي پټېږي که نه پټېږي
د خدای کور دا زمونږ بد اخلاقي ده. مونږ جومات ته جرنده وو. دا جرنده جومات ته ولې وایي چې څوک ته لوډ سپیکر پټ نه کړي. ورشه نن د جومات نه سولر یې پټېږي، ورشه د جومات نه نن د سولر هغه مشین پټېږي، ورشه د جومات نه نن لوډ سپیکر پټېږي، ورشه د جومات ته نن جانماز پټېږي. دا جانماز چې هغه خرڅی رښتیا ووایې غل چې دا خرڅی خلکو ته پته چې دا غل دی او که نه دی وایې ټوله دنیا ته پته ده. دا غشتل حرام دي په څلور مذهبه ګناه ده چې تا ته پته ده چې دا غل دی او تا ته پته ده چې د سلو شی په اتیا او په 50 خرڅی، تا ته پته ده دا نشی دی چې یو دی نه به یې را پټ کړي یا جومات نه یا د کور یا د بل چا نه، نو پردې ملک خرڅولی نشي در سره. دا خو پردې جانماز دی، دا خو پردې سولر دی، دا خو پردې شیشه ده او دی یې خرڅوي. تا ته ښه یعنې هر سړي ته پته ده چې دا د غلا مال دی. چې څوک یې تیلي هغه ته ښه پته ده ماشومان نه دي چې دا د غلا مال دی. دا سړی غل دی پته ورته لګي او دا سړی غلم دی او دا شی په دونه کم قیمت خرڅوي دا د غلا دی. نو دا غلا مال شو نو پردې مال خرڅي نه. خرڅونکي هم ګناهګار دی، غشتونکي هم ګناهګار. او په هغه جانماز دا خلک مونځ هم کوي بله د 500 جانماز راته په 50 روپۍ میلو شو او ښځې ته مو یوه کوه پې مونځ د پاسه کوه پې مونځ کشتی ده چې دوزخ ته پې لاړ شي. کوه پې مونځ دا زمونږ حال دی. جومات نه غلا کوو، د خدای نه غلا کوو. جومات خو د خدای کور دی. مساجد بیوت الله سوچ نشته، د خدای نه غلا کوو. خدای تانی نیست خو الله خو صبر کوي. دنیا ده د عمل ځای دی، قبر را روان دی، ځانکدن را روان دی، اخرت را روان دی. هلته بیا الله پوهېږي. جهنم جومات ته والی های های خدایه دا مسلمانان دي. جی مسلمان غلا کوي یې کوم ځای نه کوي خدای کور نه کوي. هلته جمعې مانځل رایي سپلی ته بل پټ کړي، هلته جمعې مونځ کوي موټر سایکل دی بل پټ کړي، هلته مدرسه کې طالب دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی، د الله قرآن ته ناست دی، چې راشي موټر سایکل نشته. څه شو چا بوتلی دی. هلکه هندو که سیکو که انګریزو که یهودي و څوک مسلمان دا پیسې به دې وړي او ماشومانو بچو له به پرې ډوډۍ خوري. د ده به دا تېرېږي څنګه چې د یو غریب مسکین طالب نه چې پردی ډوډۍ ته په جومات کې ناست دی او د پیغمبر حدیث وایي دا به دا رزق به ستا ظالمه تېرېږي څنګه، دا به ستا د ښځې تېرېږي څنګه، دا به ستا د ماشومانو تېرېږي څنګه. بد اخلاقي شروع. ملایان یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی، بل پسې په لوډ سپیکر لګیا دی. هلکه د دین په مسله اختلاف دی نو یو بل سره کښېنئ که نه داجمان. دا څه یو ملا نه خبره د خولې نه وتې ده، ما نه به د خولې نه یو خبره وتي زه به پرې نه یم پوه شوی، ځه غلطه به مې کړې ځه نه یم پوه شوی. مثال غلطه به مې د خولې نه وتي یا به مې په قص ویلي خو بس ما ته به هغه مسله ټیک معلومېده وي به غلطه ځه. نو راشه ما سره په ما پس په لوډ سپیکر وته ولې خېږي پیاله چای به مسکم ډوډۍ ما ته ووایه چې دا خبره دې غلطه کړې ده. واقعي که غلطه وه که زه مسلمان یم زه ویم چې بیا به نه کوم. زه به په لوډ سپیکر ووایم چې ما نه ګورئ بله جمعه یو خبره د خولې نه وتېره ما ته خو ټیک ښکارېده خو یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا غلطه وه بس دا په دې عمل مه کوئ. نو څه خبره داسې ټیپر مولی خو نه دی چې ته د ما نه وړې، دا خو دین دی. زه بل ته ښیم ما ته تو ښایه ظالمه که نه بل خطا کېږي زه ټیک کوم او زه خطا شم راشه ما ټیک که نه ما ته ووایه که نه ما له کور ته راشه پیاله چای هم در باندې کوم شکریه به دې مدا کوم. دا یوازې ځان نه ده ټول دا لګیا دي. یو ملا پسې بلبل ملا پسې یو ته کافر مشرک بلبل ته کافر مشرک ټوله دنیا په هغه مخته کړې. هغه مولا ومنم او که دا مولا ومنم. بد اخلاقي وره حضور پاک د خندق د غزا نه فارغ شو دا ټکې وورې. جبریل علیه السلام راغی وی د الله رسوله تا خو د جنگ سامان کوس که ما خو نه دی کوس کړی. ولې وی څه وی اخرج الیهم بنو قریظه یهودیانو په دغه خندق کې ډېر لوی ظلم کړی وی دوی پسې ځه. بس صحابو ته رسول الله مبارک وفرمایل وی ځې شابه بنو قریظه ته یهودیان دي د مدینې ورې نه بار د دوی علاقه وه وی د ماښام مونځ به بنو قریظه ته رسوی
دا ټکي واورئ د ماښام مونځ به کوم ځای ته رسوئ بنو قریظه ته بل هلته به مونځ کوئ اوس چې په لاره روان و په لاره پې ماښام راغی بعضې صحابه وایي چې مونږ خو دلته مونځ نه کوو ځکه رسول الله مبارک فرمایلي و چې د ماښام مونځ به هلته رسوئ نو قضا دي شي خو هلته به رسو نو مونځ ته قضا شو خو بنو قریظه ته هلته ورسو د پیغمبر علیه السلام په هغه ظاهري خبره عمل وکړه چې هلته ورسوئ بس هلته رسو قضا دي شي خو هلته رسو پیغمبر ویلي دي پیغمبر ته الله دا حکم کوي دا مونځ 2 رکعاته او 4 شو دا 4 شو دا 2 شو مونځ کې خبرې دي بدبندې شوې دا ټول حکمونه پیغمبر بیانوي خلکو ته هغه نور ووایي چې نه 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 مونځ کوو مونځ قضا کېږي د پیغمبر مقصد دا نه و چې هلته مونځ وکړې د هغه مقصد دا و چې زر دی هلکه چې زه تا ته ووایم چې شابه چارسدې ته ځه خو مازدیګر مونځ به هلته رسې او مازدیګر مونځ نه قضا کېږي نو ته به څه کوې ورسره ته به یې په لاره وکړې او مطلب دا دی زما د خبرې چې زر ده هغوی وی د پیغمبر مقصد دا و چې بل کار مه کوې زر دی دا نه چې مونځ قضا کوې هغوی په لاره مونځ وکړو بیا لاړل چې رسول الله مبارک راغی وی صاحب نیمو خلکو هغه چلو که نیم دا چلو که تا وی مونځ هلته ورسوې نیمو قضا که خو هلته ورسو او نیمو وی چې د پیغمبر مبارک دا مطلب نه دی چې مونځ قضا کوې هغه مطلب تلواره وه نو بس په تلواره رالو مونځ ولې قضا کړو حضور پاک د دواړو ته وی ټیک کارم کړی سم نشته مونږ طالبانو ته یو د حدیث په ظاهر عمل وکړه یو یې په باطن عمل وکړه لکل آیت منها ظهر و بطن بس خبر خلاص دین خو الله ډېر فراخه مونږ له راکړی دین کې ډېر وسعت دی یو باید لګیا لوډ سپیکر باندې لګیا دي دغه مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې او بعضې بیا ناست دي د دین دشمنان دې ته ناست دي بیا د دین دشمنان بعضې پټکي هم تړي یو پکې پټکې تړلې غټ شیخ الاسلام دی نامه عمره یې ګیره ده اوره پټکې هم تړلې دی غټ شیخ الاسلام دی نامه عمره یې ګیره هم ده او شکل ته چې ته ګورې نو 15 او 10 کافران به پرې روزانه مسلمانان کېږي هغه صرف دې ته ناست دی چې یو ملا بل پسې ویلې ده هغه خبره پې نشر کوي وګوره که نه دا ملا کې دا چل دقه مولیانو پسې نښتی چې دا یو ملا بل پسې وي بل پسې وي بل پسې وي دې ته ناست دی چې خلکو ته دا خبرې ور ورسوي او خلکو ته وښیي وګورئ مولیانو ته که نه دا مولا داسې ده هغه بلو پسې لګیا دی ګوره که نه دې مولا ته کنځل کوي ګوره که نه دې مولا کې دا عیب دی بل ورپسې لګیا دي هغه مولیان خلکو ته بدنامولو کوشش کوي او مایکونه ورته لګېدلي اخلاقیات چا کې هم نشته ما ته یو سړي کنځل وکړل نو ته به هغه په لوډ سپیکر وایې چې پلانکي ته چا کنځل وکړل هغه پوه کوې مه کوه دا کنځل کور ته ورته لاړ شه نو ته نیټ ته خېږې نو وایې پلانکي ورته کنځل وکړله وایه دا کنځل یې وایي دا دي های های کنځل خوری ظالمه دا اخلاقیات په ممکن نشته مخه پکېږي شو یو خبره درته کوم مایوسي به نه کوو مایوسي به نه کوو شکر الحمدلله پرون مې نن هم درته ویم د خدای فضل دی ډېر خلک داسې دي چې هغوی د رسول الله مبارک که 100% نه په 50 او په 50% اخلاقیاتو برابر دی الحمدلله که دلته خلک لګیا دي مولیانو پسې کنځلې کوي ورشه د دنیا خلک دي چې هغوی د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړي دومره عالمان پخوانو په کلو کې لکه اوس چې څونه پیدا دي دومره قاریان نو لکه دا اوس چې دي دومره حافظان نو لکه دا اوس چې دي د یو قاري صاحب شاګرد نه مې تپوس وکړو مخکنۍ خبره ده هلکه مې ختم دی په تراوو کې وکوي او مې د سره فاتحو وی مونږ خو په 6 کسه ختم وکړو په 6 کسه په تراوو کې ختم یو لوی کسان ګڼو نمبر هم نه راته نو الحمدلله په دې کلي کې دا ظفرخان ناست دی دا جی صاحب ناست دی مخامخ راته زمونږ په تورنګزو کې 2 حافظان حبیب الرحمن حافظ صاحب او د قاسم خیل حافظ صاحب اسرائیل حافظ صاحب دا 2 حافظان ماته او دا به اکثر بارو نو دلته یو بل د جوړی حافظ صاحب هغه به ختم کوو حافظان نو راشه نن زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی نو که دې خوا دین دشمنی شروع ده اخوا دین په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز او دا خلک چې دا نن مولیان سپکوي او دا خبرې نیټونو له ورکوي او خلک په مولیانو بې اعتماده کوي او دا یو بل پسې لګیا دي دا یو ګنده هوا ده دا راله او تیره به شي انشاءالله العزیز
غلبه د باطل نی غلبه د چا وی وایا د حقی خو مونږ خو به وایو که نه چې اخلاق ښه کې او دا بیان چې زه کوم یوازې تاسو ته نه کوم ځان ته هم کوم زه د الله نه هم دا سوال کوم چې الله مال هم ښه خوی راکړي هغه خوی چې د رسول الله مبارک خوی ابو سفیان هغه کافر اوسیب چې د مکې سردار دا ورست د مکې سردار دی د کافرانو په جنگ احد کې غزوه احد کې ورته وایي او یا صحابه چې شهیدان شو او د رسول الله مبارک تر د حضرت حمزه وجود چور چور شو پوز او غوږونه اوس دلغابي لیکلي دا ته کټ شو د دغه جنگ د کافرانو سردار څوک دی ابو سفیان او بیا وروسته په خندق کې غزوه خندق کې چې 10,000 کسان رالل او په مدینه حمله وکړه او نیت یې دا چې مسلمانان سره د رسول الله مبارک به ختمو د کافرانو سردار څوک دی دغه ابو سفیان مکمل سردار او بیا چې رسول الله مبارک مکې ته ته او په حدیبیه کې منې کو چې نه به راځې او صلح وشوه دا چا منې که سردار څوک ابو سفیان صحابه به ورته خوټ کېدل چې خدای دی به مونږ له کوم دی په ګوتو راځي دی خو مونږ پسې مدینې ته مونږ خو د نه هجرت وکړه کور هم درته پرېښو وطن هم درته پرېښو څاروي هم درته پرېښودل ځمکې هم درته پرېښودل ډک کورونه هم درته پرېښودل او مدینې ته رالو نو د خدای بنده بیا هم نه خلاصېږي خو چې کله د فتح د مکې ورځ شوه رسول الله مبارک روان شو 10,000 لښکر د مسلمانانو دی او مکې ته نږدې شو نو هغوی ته اطلاع ورسېدله چې مسلمانان روان دي په مقام لکۍ دغه ابو سفیان راووت د سره د یو دوه ملګرو چې څنګه راووته چې ګوره معلومات اخلو چې واقعي دا خبره رښتیا د مسلمانان په مکه چړی کوي حمله کوي او که دروغه ده چې رالل یو ځای کې روان دي ګوري یو ځای کې اور بلیږي لوګي دي یو بل ته ویې لکه دا اورونه بلیږي لوګي دي داسې دی لکه د عرفې میدان عرفه کې ډېر خلک په میدان کې به هغه زمانه کې را یو ځای شو غرمه میدان له ډوډۍ پخوله لوګي به هغه ورته وی چې نه دا ډېر زیات لوګي دي دا څنګه به یاره وایي دا پلانکي خلکو دغلته پلانکې کلی دی هغوی تنوره جوړې دي بنو عمر ورته وی هغه لږ دي دا ورونه ډېر دي دا دقه د صحابو دمه کړې وه او ځان له خوراک مارا پخلی کو نو لوګي خطل په دې سوچ کې چې د رسول الله مبارک څوکیداران صحابه هغوی ولیدل او فورا ورپسې رالل او ګرفتار یې کړل او د مټې ونیول نبي علیه السلام دی درې واړه روان اوس ته به سوې زه به سوې هر سړی به وایي چې ارمان دا دی چې اوس حقه چل ورسره وکړي کوم چې دوی حضرت حمزه سره کړی د دشمنان سرداران دي درې واړه او حضرت عمر کې هم دقه جذبه و رضی الله عنه چې هغه ولیدل بس اسې ورپسې اوس غلو مطلب یې دا چې د رسول الله مبارک خوی مونږ ته معلوم دی که هغه له ورسېدل ماپ کېږي چې په لارې چپه کړم په لارې بېغمه کړم او دوی فورا په دین په منډه روان دي چې عمر راپسې را روان دی هغوی ته خو د عمر خوی معلوم په دقه دی چې حضور پاک ته دوی درې واړه ورسېدل او حضرت عمر ورپسې ور ورسېد وی د الله رسول زما دې تورې ته یې پرېږده مونږ له خو دې پړپولې ودرولې وی نه عمره کښېنه الله دغه درې واړه سرداران د مکې چې حضور پاک له څومره صحابه شهیدان کړي څومره جنګونه کړي د دواړو جهانو سردار مکمل معاف کړل او بیا ورته حضرت عباس وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکړه که نه د دې مکې سردار دی وی خره د عزت دی چې د کور ته څوک دننه شو هغه ته امن او وی صاحب زما کور کې هوټل د مکې خلک نه راځي وی ښه چې څوک جومات ته رالل حرم ته هم په امن وی جومات هم راکوټې ټول پکې نه راځي وی ښه چې چا ځان پسې کو دروازه بنده کړو توره یې مونږ پسې راونه ویسته هغه ته هم امن ځه ابو سفیان څه وی وی هغه وخت مې ظاهر کې کلمه وی مسلمان شوم ظاهر کې خو په اړه کې مې ایمان نو وروستو په اړه کې ایمان مضبوط شو راغی مکې ته چې څنګه راغی
وی الک خلکا ما دله یو ښه خبر راوړی دی یا خپلو کورونو ته دننه شئ دروازې بندې کړئ په امن یا زما کور ته راځئ په امن یا جومات ته راځئ په امن ښځه وهنده د عتبه لور وه د لوی سردار وه ډېره لور وه او هغه ښځه وه چې په احد کې د شهیدانو ته ګډېده هغه ښځه وه چې د حضرت حمزه په زړه باندې او په اینه چکونه لګولي وو راله د ابو سفیان یې د ګیرې نه ونیو ویې ته څه ګډې وډې وې او قوم ته یې ویې راودې تورې راوالی په مونږ به خلک راځي په مونږ به مسلمانان حملې کوي شابه تورې نیزې راوالی جنګي سامان راوالی او ابو سفیان ته یې ویې کمزورې خبرې مه کوه خلک مه یېروه ګیرې نه یې کلک ابو سفیان د خپل خاوند ونیو ورته ارسلي لحیتي اخوکه ګیره پرېږده نیکبختې کور ته ننوځه دومره لښکر دی چې ستا قوم مقابله نشي کولی تر هغې د دواړو جهانو مبارک سردار په مکه مکرمه او صحبه صحابه رالل او لګیا دي خپل طوافونه کوي خلک په امن صرف یو څو کسانو چې هغه مباح الدم او هغوی ډېرې مضبوطې غلطۍ کړې وې نو رسول الله مبارک د هغوی متعلق ویلي چې دا به نه پرېږدو سا یو څو کسان دا به مړو باقي به ټول معاف دی کافر هم معاف و مسلمان خو معاف دی کافر هم معاف کمزوري مسلمان چې هلته او کافران ټول معاف زما ترم چې چا وجلی دی هغه هم پکې معاف زما د تر سینه چا پرې کړې ده هم پکې معاف زما د تر په زړه او په اینه چې چا چکونه لګولي دي هم ورکې معاف اثر یې څه شو صحابه وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغې خو مطلب دا چې دشمن په دشمن ورشي نو نن سبا خو دا ښځې بیا به هر څه ورسره کوي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي نن به زمونږ په کور کې دننه زمونږ خویندو سره زمونږ لوڼو سره زمونږ میندو سره زمونږ ښځو سره بدعملی کېږي ولې دشمن دی دشمن خو هر څه کوي نن به زمونږ مالونه لوټ شي دا مسلمانان به مونږ نه خپلې بدلې هغې خو پې دا ګمان نه کو که ویې سم نه شو اړو څوک رانلل وایي مونږ ماشومانو ته وایي چې تاسو ورشئ چې دا خبره غلطه ده او که دا رښتونې ده ځکه په مونږ خو څوک رانلل وایي چې ماشومان لاړل واپس رالل وایي چې مسلمانان خو راغلي د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي نه یې د چا پیاله یې ماته کړه نه یې د چا جام پټ کړه نه د چا د ښځې عزت واغېست نه د چا د لور عزت واغېسته نه څوک وینځه کړه او نه څوک غلام وکړه او نه چا نه څپېړه ویسته لګیا دي بس معاف یې کړل ټول حضور پاک اعلان ځای ټول معاف یې بیت الله نه دننه بوتان را مات کړل بار چې کوم بوتان هغې ختم کړل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم او حضرت بلال ته وایي خېجه د بیت الله سر ته او بانګ ووایه نن د الله د توحید د وحدانیت آواز اوچت کا اقه هنده اقه ښځه سره د نورو ښځو راغونډې شوې وایي مونږ ایمان راوړو خو ځان یې پټ کړی دی په برقه کې هغې وایي چې زما ایمان نه قبلیږي ما هغه جرم کړی دی چې هغه جرم په تاریخ کې اړو چا کړی نه دی د پیغمبر تره له مې سینه شلولې پوزه او سترګه مې ته پرې کړې ده پوزه مې ته پرې کړې سترګې مې ته ایستې دي غوږونه مې ته پرې کړي دي زړه باندې مې ورې چکونه لګولې دي هغه نه مې قیمې جوړې کړې دي زما ایمان به کوم ځای قبول شي ځان یې په برقه کې پټ کړی دی چې دا نورې ښځې به معاف شي زه به هم پکې منځ کې معاف شم او که دې وپېژندم پې حضور پاک خو مې پېژنې د کلي سړی مې دی چې رالل ښځې راغونډې شوې حضور پاک ته چې هغې ښځې راغونډې دي او هغې ایمان وروړي بیعت کوي وله ورغې چې ورغې یو څو خبرې واورې یو خو ښځې او مال لاس نه راکوې ښځو سره لاس جنګول ګناه ده د خولې بیعت به او دویم یو ښځه مشره کې ډېرې به خبرې نه کوې د هغې یوې ښځې سره چې ما خبرې وکړې ټولو سره به هنده مشره وه د ابو سفیان د دې سردار ښځې ده د عتبه وډېره لور ده د شیبه رویره ده د لوی خاندان ښځه ده خو ځان یې پټ کړی حضور پاک ته وایي دا زموږ مشره ده دا به سره خبرې وکړي نبی علیه السلام ورته ایمان راوړی یو څو شرطونه دي وایه یو شرط دا چې شرک به نه کوې شرک ډېر قبیحه ګناه ده بوتانو ته سجدې عبادت به نه کوې هنده ورته وایي دا شرط قبول دی وایي مونږ تر اوسه پورې دي بوتانو ته چغې ووالې مونږ له څه راکړل
بس تا منظور بیا ورته څه وایي وایي زناکارۍ به نه کوې او ورته څه وایي خو سرداره ده د سردار لور ده سردار باندې واده ده او ورته وایي دا شرطونه مه لګوه وایي دا ستا شریف قوم دی دا زنا والا نه دی او ستا قوم دی زناکارۍ والا دی دا شرط مه لګوه مونږ زناکارۍ نه کوو رسول الله مبارک اعلان چې دا ښځه له څنګه ښځه ده دا خو ایمان هم راوړي رټ جواب هم کوي بیا ورته څه وایي بچي به نه وجنې ښځو بچي وجل کړ او ورته څه وایي مونږ یې نه وجنو مونږ واړه لوی کړل تاله په جنګونو کې مړه کړل خدای دا له څنګه ښځه ده بیا ورته وایي غلا به نه کوې ځکه ښځې اکثر د دې خاوند نه شی پټوي او پټې خرڅوي دا شی په ښځو کې شته پټ غوندې د خاوند نه به شی په پټه دا د بخیل خاوند نه کوي چې کم خاوند بخیل نه ورکوي نو هغه نه غلا نه کوي خو چې کم بخیلي نو د هغه نه پټ غوندې غلا کوي ښځه دا د ښځو عادت دی دې باندې به ښځې نه وهې ځان به پې شپېلې کوې او که نه که په دې وال کوې خو بس هر کور کې به جنګ جګړی دا شته دا شی دا ښځې دا خاوند نه کله ګوړه پټه خرڅوي کله دانې جوار پټ خرڅوي کله غنم پټ خرڅوي کله نغدې پیسې به دنه والي ای سړیه وختي ټماټر راغلي وو ما د 300 روپو اخیستې ګران شوي دي منځ کې به یې 50 اخیستي تا نه به غوټه کې نو ولې زمونږ خو ماشومان نه وي هر سړی پوهېږي خو بس بعضې څیز کې به ځان شپېلې کوې یعنې جګړه جوړېږي نو امینه داسې ده که نه ده که ځان نه شپېلې کوې خو جنګ جوړېږي بیا به څه کوې او دا خو هغه زمانه نه ده پخوا به خلکو ښځه پلار کره وچړه اوس خو تا شړي پخوا به دې ښځه لا پلار کره اوس کا خوا دې خوا کې ځه وځه هلته زامن ورسره دي زامن قسم دې ګوره ډېر پلارانه نن د ښځو له لاسه غریبانه جوماتونو کې ناست دي چې د شپې له لاړ شي ګنې بس په جومات کې پروت دی خلک وایي دا نیک شوی دی نیک نه ښځې را په مخه کړي او ډېر پکې خفه کېږو نه کفته کومه ډېر پکې داسې چې 40 ورځو څلورو میاشتو لمځي دا غریبان په مخه شوي دي دنګه چې بیا را نه شي نو بس غریب بل څوک وي هلکه وي دلال به یو څه روزه به ولګوي چې په هغې کې واپس را شي تندې ورته بوټي زه وایي 40 به ولګوي دا د دین کار به هم کوو او د دې بلا نه به هم خلاص یو دا ولې دا تاسو زما په اصولو عمل نه کوئ عمل دا دی چې بعضې څیزونو کې به ځان شپېلې کې بس په دې به دې ژوند تېرېږي اوس هغې خو ځان پټ کړی دی حضور پاک ورته فرمایي غلا به نه کوئ هندې نه بس دې وخت کې ځان پرې پټ کړی دی خبره ترې وته وایي د الله رسول وایي زما خاوند دی ابو سفیان وایي که د هغه نه څه شی پټومه بخیل دی وایي او د هغه په بچو یې لګومه نو دا هم غلا ده خو چې دی وایي زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک ورته وایي انت هند بنت عتبه وایي ته هندی څه د عتبه لور ځکه ابو سفیان چې تا خاوند یاد که په هغه خو د هنده واده ده د عتبه لور ده بس پره پیدو شوه وایي صاحب هندی یم ما ځان پټ کړی ما هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه چا نه دی کړی چا تر سره ما ډېر زیاتې کړی نو مې زما ایمان یقین نه دی که قبول شي نو ما ځان بورقه کې پټ کړی چې زه دا ټولې به ماف شي زه به هم په ډله کې ماف شم وایي زما دا شرطونه چې مې درته وایي دا منې وایي یو زه ټول معاف یې هغه هند هم معاف شو هر څه معاف شو نن به صیبه د یو سړي یو چا نه سپېړی ستی دی به ورشي کور ته یاره دغسې ستا بچي نماز زماز وي سپېړی ستی او ما معاف کړه نه معافي چېرته کوم نن به معمولي جګړه شوي او ته به کوڅې له ورشې ما معاف کړه دا سوال نه پیدا کېږي معافي پکې چا راوستی نن سبا چې چاله کور ته ورشي هغه اسمان ته سر ورسېږي شکر وباسه چې در نه دې څوک راغلی شکر وباسه نه بدل بالم بدل هلې یو په دې دوه ولي بیا به څه کوې بدل هلې هغه در باندې مخکې شو دا پیټار یې دله وویش بیا به څه کوې بیا به تزې مینتونه به کوې هغه به دې نه معاف کوي صل من قطعک واعف عن من ظلمک حضور پاک فرمایي یو چې څوک په رشته کې د صله‌رحمي پرېږدي ته مه پرېږده او دویم دا چې څوک درته وایي ما معاف کا معاف کوه کور ته دله راغی ما معاف کا ځه د الله په نوم مې معاف کړې
نه دی څه وایي دی وایي نه که مې معاف کړه خو بیا زه کمزوری شم که نه بیا خو به خلک وایي چې وګوره ویم واو معاف یم که نه رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري ترمذي کې حدیث دی په څو باندې په دریو د پیغمبر مبارک اسم خبره به مونږ منو رښتونی دی په دریو یو پکې دا دی وایي که چا د الله دپاره څوک معاف کړل دی به بېعزته کېږي نه دله به خدای عزت ورکوي نن سبا که چا له دروازې له لاړې جرګم وله بوځې ما معاف کا نه دی معاف کوي نور هم اوچت شي شکر وباسه څوک هم چې دله راغی او داسې معمولي خوا دې خوی او د یې معافي وغوښته معاف کوئ